بسم الله الرحمن الرحيم. د جنت اته دروازې دي په صحیحینو کې د حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی من انفق زوجین فی سبیل الله چا چې جوړه شیزونه د الله په لار کې ورکړي دوه شیزونه ورکړي نودی من ابواب الجنه نو د جنت د دروازو نه به آواز کېږي یا عبد الله ای د الله بنده هذا خیر فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه د منځګزارو لپاره به ځان له دروازې دغه طرف نه به آواز کېږي ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد او کوم چې جهادونه واري نو د مجاهدینو لپاره به ځان له دروازې ومن كان من اهل الصيام او څوک چې رجوع واري دعي من باب الريان دته به دروازې له طرف نه आवाज کیږي چې هغه ته ریان ویل کی ومن کان من اهل الصدقه او څوک چې صدقه ولی دعي من باب الصدقه دته به صدقه چې کوم دروازه له هغه طرف نه به आवाज کیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی بی ابي انت و امي يا رسول الله يا رسول الله زمان مر لدي بتا قرباني ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها يا رسول الله دا خو صحیح شو چې په هر دروازه باندې به یو کس आवाज کی خو دې څوک به یې چې د اتوانو دروازو د طرف نه باغت आवाज کی رسول سموته نعم دې خلک به می و ارجو ان تكون منهم وتفاق خلقك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا